د وسلوالو په ضد د عملیات په داسې وخت کې شوي چې د صوبې د نورو برخو پرنګه په مردان ښار کې هم د تشدد پر لپسې پیښې شوي چې پکې امنیتي ځواکونه او عام وګړي په نښه شوي. سرچینې وایي د عملیات د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې CTD او پولیس لخوا په ګډه توګه ترسره شوي او په دې عملیاتو کې اسد الله حماسي ډله په نښه شوې. څېړونکي وایي په مردان کې د وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ ده. د پیښور په سیمه کې د مردان په موږ ګورو تېره ورځ د ډېر اسماعیل خان په سیمه کې د ججانو په یو قافله باندې ډزې شوې وې. دغه شانته کې د یو NGO په ګاډي باندې ډزې شوې وې. دا سیمه په خیبر پښتونخوا کې بیا خاص کر موږ مردان ته وګورو دې سیمې ته دلته کې هم دا سوالیه ځکه چې مردان ډېر مهم دی، د پیښور نه پس دویم غټ ښار دی، نو دې سیمه کې دې ضلع کې داسې قسمه پیښې چې کوم دي د تشویش وړ دي. په تېره میاشت په جولای کې په مردان ښار کې پرلپسې د ترهګرۍ بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د امنیتي چارواکو په شمول عام وګړي هم په نښه شوي او په دې بریدونو کې په تختبای کې په امنیتي چارواکو د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. پوهان وایي دا لومبي ځل نه دی چې امنیتي ځواکونو په مردان کې عملیات کړي. وړاندې هم مردان د وسلوالو لخوا په نښه شوی. د څېړونکو وینا دا تیر حکومت د وسلوالو سره مذاکرات کړي وو او د هغوی ګڼ شمېر ملګري د ملکنډ ویژن په شمول مردان ته هم ستانه شوي او اوس هم د وسلوالو سره اړیکې لري. اوس هم په لاندې ورځو کې څنګه چې ما ذکر وکړ بریدونه شوي دي، خو بل طرف ته موږ دا ګورو چې د دې په ضد باندې هم عملیات پیل شوي دي او ټارګېټډ اپریشنز دي. د کوم اپریشن چې جرنلی وینا کېده هغه شان نه دی، خو ټارګېټډ اپریشن خصوصا په هغه سیمو کې کوم چې د مردان او د ملکنډ په منځ کې دي، ځکه چې ښکاري داسې چې دغه وسلوال چې کوم دي دا هم د ملکنډ چې کوم پخواني د TTP نتورک او د هغې نه متاثره شوي دي. په وروستو کې مرکزي حکومت د وسلوالو په ضد د عزم استحکام هدفي عملیاتو اعلان هم کړی، خو د صوبې په اکثره برخو کې د دې په ضد احتجاجونه هم کیږي. په پاکستان کې څېړنیزه اداره سنټر فار ریسرچ او سکیورټي سټډیز وایي په جولای کې 14% ترهګریز بریدونه سیوا شوي او په دې کې ځاني نقصان 80% سیوا شوي. په دې پیښو کې 80 کسان وژل شوي او 1 نور جوبل شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.